میز ریاست ته او د ریاست چلوونکي ته بیا خصوصا سکیورټي ادارې ته دا امر سول کی چې دا څه چې وشول په دغه وطن باندې د دغه خلک ډیر په حوصله او په صبر سره مقابله وکړه. کور یې ورته پریاش، کاروبار یې ورته پریاش، بزورینه یې ړنګ شول، مطلب په نور وطن کې شپن شول. داسې یوه خبره در وشي چې د انسان د ژوند سره تړلې وي، د انسان د عزت سره تړلې وي، د انسان د کاروبار سره تړلې وي چې آدمی بیا داسې وشوي چې بې وطنه یې کړي، بې کادره یې کړي، پنه بعد یې بې عزته هم کړي چې په هر چک پوسټ باندې ورتللې په تو باندې د بدنامۍ غږ وه، په چک پوسټ باندې یې کیځولې هم او د وزیرستاني کس و چې شناختي وه په دا په ګاډي کښې پریشان وه چې خدای پاک اوس مو د خلک په مخ کښې چکوي لوسور باندې وایي و بیا ایون چې معمولي وی ورته چې گزاره کا بیا یخ کاسن ډیره بیزتی کړه. یو مومنت و چلېده، یو مومنت ریاست ته سوال وکړه، سکیورټي ادارې ته سوال وکړه چې مزید ستې د دغه خبرې نه لوس ونسئ میشته دا نور ملکینه ته چې 100% سہولت ورکوي، میشته 60% راز کې د 80% د بیا میش نه وي، خو میش په خپله خوب را باندې د عزت ژوند غواړي. دا ورته ویلي دي چې د میش د پوره توس ما کوي، बिल्कुल तुझे मंदार खालक रुवाले, बिल्कुल तुझ दाए दारे बहाल के ये मु इंटरेस्ट मा कसे चे वूरे de तरपार करबी روده والی د میج وطن ته خو چې د میج وطن کې ایماندارانه تور باندې دا چار کړلای شي. زه خو د خپل ځون د خپل عہدې او د خپل علاقې کلیرنس درکاوه کنه، خو په حیثیت ادارې څه کو آیا ادارې مشته دا کلیرنس روز کولای شي چې دا وخت خلک دغه شي ته تیار دي. یو خدای وی چې یو مخته وخت و چې خلک دا شای نه غوښته چې تعلیم په خسر وس خو خلک سیری ورته وایي وس د هیلث په حواله سره دی ته پښتنه وکړه چې د وید ورا د میج 300 اپلیکیشن ورسره ایشتي هغه پاور د میج سره نشته چې چا د ډیسمس کولې وکي د چا د ترانسفر کولې وکي، خو هغه زم د سیرام دو په هر ځای هم کړی دی او انداس وکي او ان شاء الله تعالی دای کې اندانی درکوي چې دلته وز د خلک سو جوړ شوی دی. نن ته وکسه نن د مسجد ایریا د نارت وزیرستان ساوت وزیرستان د لیوانا ډیویژن ته ځنې بیا داسې ایلیمنټ سره ننوتلي دي، یا چا په ایمار ننوتلي دي، یا چا په اجازت سره ننوتلي دي. په هلیکاپټر کې خو چا نه دی وړي چې په هلیکاپټر شیر وړي دي. دای د مونه د ادارې غاکو دای هغه خلک وینه نه مینه کوي چې په ټیپک باندې خلک ولي چې د انسانونو ژوند وخلي د هغه خبرې وینه نه کو په خبرې باندې ویله توجه نه ورکوي. ګوره زه په دا خبره باندې زه خو مشکلات تکلیفات برداشت کولای شم، خو دا د خلک څه دی کنه چې دا د انسانونو ژوند وخلي په دا باندې دای څه کو. نن خلک نه پښتنه وکړه دای درته وی چې اول زه امن غوړم، نن خلک درته وی چې مو هسپتال مشته په هسپتال کې څوک دي. نن د شولام هسپتال وکسه چې څومره د آرمي افیسر ښځې دي چې ډاکټرې دي ورته په مفته باندې تنخواه وخلي، څومره منتلی ملیټري چې د کیم غادي دی د شولام هسپتال نه ریپیر ورچی. نن د انګور اډې ګیټ وکسه انګور اډې په ګیټ باندې کسټم څوک نه پریږدي، دغه نه پریږدي، سکیورټي ادارې نه پریږدي. انګور اډې چې ډیلی 50 लाख ریپیر چیا 50 लाख ریپیر څوک وخلي؟ زه درته چې سکیورټي ادارې وخلي. غصې خبرې د دغه خبرې نه کی خدا دوه کنه چې میز نه څوک پښتنه کی ها کنه میز اوس چې کړای دی میز د دښې نه چې چاپ سي ټیپک وخلي ټیپک ول خلک دغه دی خو د ټیپک داسې خلک ته ور کړای دی چې بل په زوراوي.